حمزه صاحبزاده تاسې ټولې له نوم سره اشناستئ تعارف ته اړتیا نه لري. څه وخت وړاندې په سوشل میډیا یوه ویډیو اپلوډ کړې. په هغه کې وایي چې د پښتنو لومړنی ریاست د احمدشاه ابدالي حکومت نه دی بلکې دا د ملک احمد خان یوسفزي حکومت و، کوم چې د 14مې میلادي پیړۍ په لومړیو کې د سوات په سیمه کې رامنځته شوی و. په حقیقت کې حمزه له خپلو پخوانیو ملګرو سره وران شوی، اوس وخت نا وخت داسې یوه موضوع راپورته کوي چې هغه یو څه د بحث وړ او جنجالي وي، خو خپله ډېر سمارټ دی، ځان په یو طریقه د هغې موضوع له مسؤلیت نه وباسي. د هغه کتاب حواله ورکوي چیرته چې لوستی وي او وایي تاسې تحقیق وکړئ چې دغه خبره سمه ده یا ناسمه، خو په حقیقت کې د هغې موضوع تر شا یو جنجال پروت وي. راځو د صاحبزاده همدا خبره په تاریخي حقایقو کې څېړو چې د پښتنو لومړنی حکومت د ملک احمد خان یوسفزي حکومت و، او کله ده څخه وړاندې هم په پښتنو کې کوم قبایل تیر شوي چې د پښتنو لپاره یې د یو خپلواک ریاست او حکومت بنسټ ایښی. تاریخي حقایقو ته په کتو د ملک احمد خان یوسفزي له حکومت څخه د پښتنو 3 خپلواک حکومتونه تیر شوي چې یو د افغانستان پر جغرافیه او 2 نور یې د هندوستان پر جغرافیه رامنځته شوي. د افغانستان پر جغرافیه رامنځته شوی حکومت د غوریانو حکومت دی، کوم چې د 12مې میلادي پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې او د 14مې میلادي پیړۍ په لومړیو کې شتون درلود. د غوریانو حکومت د علاودین جهانسوز یا علاودین غوري په واسطه رامنځته شو چې په 1163 میلادي کال کې واک سلطان غیاث الدین بریسام غوري ته ورسید. سلطان غیاث الدین د غوریانو حکومت ډیر زیات فراخه کړ چې د اوسني افغانستان، پاکستان او د شمالي هندوستان پر شمول د ایران تر کرمان پورې سیمې پکې شاملې وي، او په دې ټولو سیمو کې خطبه د سلطان غیاث الدین غوري په نوم ویل کېده. له غیاث الدین غوري څخه وروسته د غوریانو حکومت سلطان شهاب الدین غوري ته پاتې کیږي چې د ده د واکمنۍ پر مهال هم د غوریانو حکومت په ښه اوج او دبدبه کې و، خو د شهاب الدین غوري نه وروسته واک د سلطان غیاث الدین زوی غیاث الدین بلبن ته پاتې کیږي چې د هغه له مړینې وروسته د غوریانو حکومت د زوال په طرف ځي. که څه هم دغه مهال عباسي خلافت په افغانستان کې حاکم و، خو ولې د غوریانو حکومت یو خپلواک حکومت و، نه یې د عباسیانو په امر خلیفه بدلوه او نه یې خپل مالیات عباسیانو ته ورلیږل، بلکې په ټوله سیمه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې وه خطبه یې په خپل نوم ویلې. دا په دې معنی چې غوریانو یو خپلواک حکومت درلود. غوریان اصلي پښتانه او د اوسني افغانستان اوسیدونکي دي. د پښتنو 2 نور خپلواک حکومتونه چې د ملک احمد خان یوسفزي له حکومت څخه مخکې رامنځته شوي دا د هندوستان پر خاوره ول. لومړنی حکومت په 1290 کال کې د سلطان جلال الدین خلجي په واسطه په هند کې رامنځته شو چې له ده څخه وروسته علاودین خلجي او قطب الدین مظفر تر 1420 میلادي کال پورې پر ډهلي باندې حاکمان وه. سلطان جلال الدین خلجي لومړنی پښتون او افغان و چې د ډهلي پر تخت یې واکمني وکړه. د هند پر خاوره د پښتنو دویم حکومت د لودیانو حکومت و چې دغه حکومت د بهلول لودي لخوا په 1490 کال کې رامنځته چې له ده څخه وروسته سلطان سکندر لودي او سلطان ابراهیم لودي تر 1526 میلادي کال پورې وچلوه. په 1526 میلادي کال کې سلطان ظهیرالدین محمد بابر چې په هند کې مغولي حکومت رامنځته کړی د لودیانو څخه په هند کې حکومت ونیوه. که چیرې د ملک احمد خان یوسفزي حکومت له دغو 3 حکومتونو سره مقایسه کړو، که هغه غوریان و، خلجیان یا هم لودیان، دغه 3 واړه حکومتونه هم د وخت په لحاظ د ملک احمد خان یوسفزي له حکومت څخه مخکې تیر شوي او هم د ځواکمنتیا په لحاظ د ملک احمد خان یوسفزي له حکومت څخه ځواکمن و. د احمد خان یوسفزي حکومت یو سیمه ییز او قبیلوي حکومت و چې چارې تر ډیره د جرګو په مرسته روانې وې، خو ولې دغه 3 حکومتونو د هغه وخت رسمي شکل درلود. که خبره د احمدشاه ابدالي وکړو نو ویلی شو چې احمدشاه ابدالي د پښتنو لپاره وروستۍ امپراتوري رامنځته کړه. په 1940 کال کې واک ته ورسید، تر 1903 میلادي کال پورې واکمني وکړه چې د دراني امپایر په نوم یوه لویه امپراتوري تر شا پرېښوده. دغو تاریخي حقایقو ته په کتو د پښتنو لومړنی ریاست نه د ملک احمد خان یوسفزي و، نه هم د احمدشاه ابدالي، بلکې دا د غوریانو حکومت و، کوم چې د 12مې میلادي پیړۍ په لومړۍ نیمایي او د 14مې میلادي پیړۍ په لومړیو کلونو کې شتون درلود. نو باید ووایم چې د حمزه صاحبزاده دغه ادعا چې د پښتنو لومړنی ریاست د ملک احمد خان یوسفزي ریاست و
په تاریخي روایتو کې کوم دلیل نه لري او ناسمه ده.